بله موضوع چې زه غواړم پرې خبرې وکړم د حمام مسله ده. کوم ځای کې تاسې حمام کوئ کوشش کوئ چې په تپ کې حمام وکړئ چې بله همدا ځای د حمام کولو دی. امریکې کې بل ځانګړی ځای د حمام نه لري، دوی تپ دی، دا غټه کاسه دی، په دې کې تاسې کښېنئ او حمام کوئ یا شاور چالانوئ یا لاندې نور شیلان باندې کار کوئ، له هغه نه اوبه رااخلئ او پر ځان یې اچوئ. دوی پرده لري، دوه پردې لري. یو پلاستیکي پرده ده چې هغه راکش کړئ د تپ داخل ته، تر هغو اوبه ترې پر ځان اچوئ یا اوبه پر تاسې راځي. دا اوبه له تپ نه بیرون لاړې نه سي، یعنې د تشناب په غولي یا د تشناب په مخ کې توی نه سي. تشناب په مخ هلته اوبه ډنډې سي او بیا دا هغه رامنځته کي، نم پیدا کي او نور مشکلات رامنځته کي. دا ښه نه دی او دا بد ښکاري. او که چا کور تاسو ته په کرایه درکړی بیا کوشش کوي چې تاسو ته کور په کرایه در نه کړي. نو دا یو شی دی چې اوبه په تشناب په منځ کې مه اچوئ. تشناب او یا حمام چې هلته حمام کوئ هغه پاک ساتئ. هر ورځ د پریوئ خاص مواد رااخلئ، هم کمود پریوئ، هم د لاسو د مینځلو ځای پریوئ او هم هغه ځای کې چې تاسې حمام کوئ، تر هغو چې تشناب مو پاک اوسي او تشناب مو مشکلات ونه لري او ښه نظافت مو مراعات کړی اوسي. نو کله کله تاسې لیدلی یاست که چیرې نم اوسي او تشناب کې مو دا نظافت نه مراعات کړی، د دیوالونو په کنج کې بعضې شیان پیدا کېږي چې پوپنک دوی ورته وایي، چې دا ستا د دیوال رنګ خرابي او نور باکتریایي امراض را پیدا کړي. نو کوشش باید وسي چې هغه پوپنکونه را پیدا نسي. باید حمام باید پاک وساتو. نو دا هم ډېره مهم ده. دویم مسله د آشپزخانې ده. آشپزخانه هم ډېره مهمه ده چې باید ډېره پاکه وساتي. امریکایان آشپزخانه پاکه ساتي. ولې؟ دوی وایي هلته موږ خواړه پخوو، هغه خواړه موږ خورو. که چېرې آشپزخانه پاکه نه وي خواړه هم پاک نه وي، یعنې خواړو باندې خواړه له هغه سره تماس لري، د آشپزخانې سره. نو کوشش کوي چې آشپزخانه یې پاکه اوسي، نظیفه اوسي او پاکي مراعات کړي. کثافات ترې راټولیږي، هر وخت دوی دیګ کي دیګ ته خلاص ټول آشپزخانه پاکي، کثافات راټولي، کثافات دانۍ کې اچي یا په پلاستیک کې اچي، هغه بیا نه ساتي هلته. هغه وړي انتقالي لرې هغه کثافات دانۍ بیرون ته ورته پرته ده، هلته یې اچي او ځان ځینې خلاصي او بیا خپل لاسونه پرېوي او آشپزخانه پاکوي. ډېر متوجه اوسئ چې په کور کې مو په هر اتاق کې یا په آشپزخانې کې یا د هغه ځای کې ډوډۍ خورئ اضافه ډوډۍ پاتې نه سي. ولې؟ موږکان پیدا کېږي او نور حشرات او نور هغه را پیدا کېږي، نور هغه شیان چې ستاسې نه دي خوښ، وضعیت خرابي او مرداري رامنځته کړي، امراض را پیدا کړي، حتی همسایګانو در سره پازابېږي. موږکان یو جنجال دی او نور کوچني شیان چې هلته په آشپزخانې کې پیدا کېږي، دا ټول د ډوډۍ ساتلو نه پیدا کېږي. نو ډوډۍ مه ساتئ هلته. او که چیرې بعضې خواړه فکر کوئ چې بلې باید ویې ساتو په دې خاطر موږ غرمه وخوړل پاتې د شپې یې خورو، دا په یخچال کې ساتئ. امریکایان خواړه یخچال کې ساتي، حتی څو ورځې لپاره ساتي. دا عام دی په امریکې کې چې یخ خواړه دوی لري، یو شی چې دوی وخوري. حتی په رستورانتونو کې که متوجه شوي یاست دوی ډوډۍ وخوري او څه پاتې سي هغه راخلي، تړي وړي کور ته، په یخچال کې ساتي او بیا شپه یا غرمه یا سهار یا وخت خوري. نو یخچال د خوړو د ساتلو ځای دی. بعضې ترکاریان چې استفاده کړي مو نه وي کېدای سي یو بل چیرې وساتي، یو ورځ دوه ورځ صبر کولی سي. ولې دوی اکثرا ټول خپل شیان په یخچال کې ساتي. نو آشپزخانه مهمه ده، د آشپزخانې پاکوالی مهم دی، د کثافاتو لرې کول مهم دي. نو اوس آشپزخانې کې هر آشپزخانې کې د کثافاتو لپاره یو خلطه ده، یو ځای دی. نو دلته مې لاس پرېول، دا اضافه شیان غواړو چې کثافات دانۍ کې دلته واچوو. څنګه مې په ویډیو کې تاسو ته ویلې دا کثافات دانې که د ورځې 3 وخته تاسې دیګ پخوئ 3 وخته همدا باید تخلیه کړئ. راواخلئ سر یې داسې تړئ، تاسې ډېر ساده پلاستیک دی، داسې سر رااخلئ، ګورئ داسې سر تړئ، دا وړو هلته د کثافاتو غټ سطل دی بیرون له کوره، هغه کې اچوو او ځان ځینې خلاصوو. که دلته پاتې سي دا ځای بوی نیسي یا د خوړه، نو اوس دا به بیرون خطا کو. صحیح ده؟ نو کثافات مو راوړه، اوس دلته په کثافات دانۍ کې اچوو.
دا ډکه ده دلته اچوو لاسونه زو بیرته بیا لاسونه پریو او دا یو مهم دوم د کالیو مینځل دی امریکایان ټول خپل کالي د کالیو په ماشین کې پریوي یعنی جامې خپلې په ماشین کې اچوي ماشین کې پریوي ماشین جامې ښه مینځي پاکې مینځي او په ګرمو اوبو یې مینځي په هغه اوبو ته د جامو ټول میکروبونه له منځه ولاړ شي او لازمه مواد ورچي لازمه مایع ورچي او پودر ورچي تر هغو کالي پاک سي او ښه بوی هم ولري ماشین کې څو ګټې دي یو خو د کالي ښه مینځي دوم بکتریا او میکروبونه چې په کالي کې دي هغه له منځه وړي درېیمه موضوع کالیو ته مو خوشبویي ورکوي کالي مو ډېر ښه بوی ورکوي څلورمه حتی کالي ضرورت نه لري چې موږ اوتو کړو تیار اوتو را او پنځمه کالي وچ راوځي ضرورت نه لري چې لمر ته یې واچوو نو بنان د ماشین زموږ په هېواد کې ستونزې مو دا وه چې په اکثره ځایو کې برق مو نه درلود او د ماشین د اخیستلو توان مو نه درلود او برق و بیا برق قیمته دی اکثره په لاسونو مینځل امریکې کې هم اوس هم یو تعداد کسان کالي په لاسونو مینځي ولې ستونزه نه ده ولې هغه کالي دي چې په هغه کې نشو مینځلی په ماشین کې نو هغه کالي معمولا مثلا زموږ هېواد کې پتلون مو کولی سو چې په هغه کې پرېوو په ماشین کې ولې کرتۍ بیا نشو مینځی په دې خاطر یخنې او نور ځایونه یې خرابېږي بعضې محدوده کالي دي چې هغه یې نشو مینځی په هغه کې اوس د کالیو یا د جامو د مینځلو په ځای کې امریکا کې دوه رقمه ماشین دي یو دا چې په هغه ماشین کې کالي وراچي هم یې درته مینځي هم یې وچوي هم یې پاک اوتو کوي درته یې راباسي بعض ځایو کې دوه ماشینونه دي یو یې مینځي او بل یې اوتو کوي او یا یې وچوي معمولا یې وچوي او دومره ګرمي چې اوتو ته ضرورت نه لري نو دلته دوه ماشینه دي نو ما تعداد کالي را سره دي ابر د مینځلو لپاره دي هغه په ماشین کې واچوم ماشین کې مې پودر مخکې له مخکې هلته اچولي دي دلته ځای لري د پودر لپاره دلته مې پودر اچولي دلته مایع دي او دلته دا نور پودر دي سر یې ورتړو او د سر تړو نو او درجه یې وهو بس چالانېږي دا د استارت درجه ده او څو دقیقې بعد کالي مینځل کېږي او راوړي کله چې کالي ومینځل سوه نو بیا دا کالي رااخلو چې وچ سي دلته لمر ته بیرون نه اچي دلته یې اچوو تر هغو دا کالي راته وچ کړي کالي ور اچوو داسې تړو دروازه دلته اندازه ده داسې جوړوو او بیا کالي دا راوچي چې وچ سو بیا راخلي او ځای په ځای کوو نو دا د کالیو پرېولو ځای دی او کالي په امریکې کې همداسې پرېوي په ماشین کې هېڅ وخت په لاسو باندې نه پرېوي زموږ هېواد کې د برق مشکل و او بعض ځایو کې اقتصادي مشکل و چې نسوم کولی ماشین واخلو نو دلته په هر ځای کې چې ژوند کوئ دا ښایسته او کالي مینځئ ښه وخت په ماشین کې دویم زموږ هېواد کې دا رواج نه دی ولې امریکا کې ډېر رواج دی لوښي یا لوښي یا ظرفونه دوی په ماشین کې پرېوي اگر چې یو تعداد امریکایان اوس هم په لاسو یې پرېوي ولې اکثرا لوښي په ماشین کې پرېوي ماشین کې مینځلو ګټه دا ده چې په جوش اوبو مینځل کېږي ټول میکروبونه یې له منځه ځي هغه جوش اوبه موږ نسو کولی چې بیرون استفاده کړو یو ګټه یې دویمه ګټه یې دا ده چې ښه په مایع او صابون باندې پاک پرېول کېږي درېیمه مهمه ټکی دا دی چې هغه همالته ماشین کې وچېږي که چیرې موږ ظرف بیرون پرېوو نو څو شیانو ته باید ډېر متوجه اوسو او پام وساتو اول دستکش واغوندو چې لاس مو خراب نه کړي اوبه او صابون دا صابون او مایع چې په لاس باندې اچوو دا معمولا د سړي لاس خرابوي باید دستکش واغوندو چې لاس مو خراب نسی یا دوم په جوش اوبو باید کالي هغه پرېوو ظرفونه او لوښي اوبه جوش اوسي دومره جوش هم نه چې تاسو طاقت ونه دومره جوش اوسي چې د پشقابونو غوړي پاک کړي او نور میکروبونه چې پشقابونو کې دي هغه پاک کړي بل هغه مایع خاصه مایع چې ده هم بوی ښه بوی لري او هم ښه پاکي ظرفونه هغه باید وکاروو چې ظرفونه پاک درېیم تر ټولو مهمه ده ظرفونه په هغو تکو باندې یا دستپاکونو باندې مه وچوئ چې یو وار استفاده سوي دي که چیرې کاغذ وي ته امریکې کاغذ ډېر زیات دی د لاسو کاغذ په هغه یې وچ کړئ که نه یې همداسې پرېږدئ تر هغو وچ سي په دې خاطر هر هغه شي باندې چې یو وار استفاده سوی که ظرفونه ومینځئ وچې کړئ ظرفونه مو
میکروبي کړه او تاسې مریضېږئ. نو دا ډېر ضرور دی چې دا شی په نظر کې ونیسئ. که ماشین وي هغه ټول کارونه ماشین کوي، که مو په لاس کول دا شی په نظر کې ونیسئ او دا ډېر مهم دی ستاسې لپاره. اوس زه په اشپزخانې کې یم. څنګه چې ما ویلې ټول امریکایان خپل لوښي یا لوښي یا ظرفونه په ماشین کې پرېوي. هغه ماشین در ښکارومه چې څنګه دا کار کېږي، تر هغو تاسې دا کار وکړئ. یو شی چې د افغانستان له کلتور سره متفاوت دی، په امریکې کې هم نارینه هم ښځې ظرفونه مینځي. هر څوک چې بیکاره و، هر چا وخت درلود یا سره یو تقسیم کی خپل کار تقسیموي، نو د هر چا نوبت یو. دا ډېر ماشین ډېر کار آسانوي، فقط دا شیان پکې کښېږدئ او دا یې درته مینځي. دا ډېر سخت نه دی او ډېر وخت نه نیسي ستاسې، فقط ماشین کې کښېږدئ. زه اوس دا ظرفونه چې مینځلو ته ضرورت لري غواړم دا دلته په کښېږدم او تاسو ته یې در ښکاره کوم. دا ظرفونه داسې ایږدو، دا باید سرچپه اوسي، دوی په دې شکل ایږدو منظمه، او دا هم یوه کاسه ده چې مینځلو ته ضرورت لري، دا داسې ایږدو. بیا داسې پورې وهو، ټیله کوئ خپل. دلته په دې بکس کې معمولا موږ په خپل وطن کې هم له پوډر نه استفاده کوو. دا تیار ځانګړي پوډر دي او مایع هم لري په دې کې، چې هم مایع ده چې ظرفونه خوشبویه کوي او ښه یې مینځي، او هم پوډر دی. دا دلته ځانګړی ځای لري، دلته یې ایږدو او سر یې ورتړو تر هغو چې استفاده ځینې وسي. د ده سر تړو او دلته کښېکاږو چې دا ومینځئ. وخت ورکوو او خپله یې مینځي سره. دا تړو. اوس نو کله چې دا خلاصه ویې مینځل، خپله غږ کړي او ظرفونه پاک وچي او پاک مینځلي. نو دا په ټولو اشپزخانو کې په امریکې کې شته او له ده نه استفاده وکړئ او ستاسې کار ډېر اسانوي. فقط ظرفونه کښېږدئ او پاک یې درته مینځي. یو بل شی ډېر مهم دی او دا اکثرا ښځو ته راجع دی دا مسله، د ډایپر یا د پمپرز تبدیلول دي. کوشش وکړئ کله چې د ماشومانو ډایپر یا پمپر تبدیلوئ، هغه ځای کې چې خلک ډوډۍ خوري مې تبدیلوئ. هغه ځای کې چې خلک سره ناست دي مې تبدیلوئ. دا د کلتوري لحاظ امریکې کې ښه نه ښکاري. موږ هم دا بد منو، ولې دوی یې ډېر بد مني چې خلک ناست اوسي دا تبدیله یې کوي. کله چې خلک ډوډۍ خوري دا یې تبدیله کوي. په مکتب کې په ټولګي کې ناست په صنف کې درس په وخت کې ماشومان در سره یي او دا کار هلته وکړي، د هغوی پمپر تبدیل کوي. او یا هم په فروشګاه کې کالي اخلئ، خواړه اخلئ، یو شی دا تبدیله کوي. امریکې کې ډېر سهولتونه زیات دي. هر چیرې چې تاسې یاست ستاسې لپاره ځانګړي ځایونه شته تاسې دا کار وکړئ. که په چیرې په کور کې یاست ستاسې خپل تشناب او یا حمام مناسبه ځای دی چې هلته یوسئ خپل ماشوم هغه ور تبدیل کوي، یا په بل اتاق کې خپل کور مو دی هلته یې تبدیله کوي. ولې هغه ځای کې ډوډۍ خوړل کېږي مناسبه نه ده نزاکت چې د ماشوم پمپر تبدیل کوي. بل په مکتبونو کې او یا په فروشګاهو کې بازار کې تل هلته داسې خاص ځایونه د ماشومانو لپاره شته چې تشناب ته تاسې ولاړ شئ چې ماشوم هلته کښېږدئ، ښه ځای ورته جوړ کړی دی. ارامه ماشوم هلته پرېوځي، پمپر یې ورته تبدیل کوي، نوی پمپر ورته ووهئ، زوړ پمپر یې په مناسبه ځای کې چې کثافتداني ده هلته واچوئ. هر چیرې مه پرېږدئ. په کوټې کې تبدیله کړئ، کوټې کې یو څنګ کې مه ایږدئ، یا په تشناب کې تبدیله کړئ، تشناب بغل کې مه ایږدئ. دا مستقیما کثافتداني ته واچوئ او کثافتداني نه مستقیما باید له کوره بیرون ووځي. دا بوی کې دا دلته مه پرېږدئ. همداسې په ټولګي کې، همداسې په کار په ځای کې شاید تاسې کار وکړئ، ماشوم در سره یي، او همدارنګه فروشګاه کې ماشوم دی ضرورت پیدا کېږي. ولې تاسې دا تدابیر باید ولرئ. امریکې کې یو شی چې زیات دی، تشنابونه زیات دي. نو تشنابونه زیات دي، تشنابونه مفت دي، رایګان دي، پیسې پرې نه ورکوئ، او هلته لازمه ټول مواد شته، د کاغذ نه نیولې د لاسو پرېولو مایع یا صابون، ټول هغه امکانات شته او ډېر پاک تشنابونه دي. هر ورځ یا هر ساعت پرېوي. یو شی چې موږ د هېواد کې ډېر کم و، حتی په لویو ښارونو کې لکه په کابل د تشنابونو کموالی و، چې دا یوه غټه مسله وه او د فرهنګي ستونزې رامنځته کړي. په امریکې کې ده ته ډېر پام شوی دی او د ده مشکل د ده ستونزې غم خوړل شوی دی، او هر چیرې ښه تشناب دی، پاک دی او ټول سهولتونه شته. نو هیله مو دا ده کله مو د ډایپر او پمپر تبدیل کړه، لاسونه پاک پرېوئ، ماشوم هم پرېوئ،
مخکې له دې تبدیلوئ، کله مو تبدیل کړو ماشوم پرېوئ، نوی پمپر واغوندئ، لاس پرېوئ، د ماشوم لاسونه او مخ هم پرېوئ او بیرته خپل کار ته ادامه ورکړئ. یو شی چې زموږ په کلتور کې هم ډېر بد و ولې بیا هم کېدل، دلته امریکې په کلتور کې ډېر بد ګڼل کېږي، شاید جریمه سي دا کار ونه کوي کې خپل او ماشومان، ولې دلته سهولتونه شته. کله چې د هغه په باره کې خبرې کومه د روغتیا ساتنې یا نظافت یا پاکوالی، یوازې د بدن مثلا نه ده، د کالیو نه ده، د چاپېریال یا محیط هم باید پاک وساتو. کور کې چې ژوند کوو کور باید پاک وساتو، د خوب ځای باید پاک وساتو، کار چې کوو د کار ځای باید پاک وسي، ټولګی مو باید پاک وسي او نور ځایونه. پارکونه هم یو مهم ځای دی چې پارکونه مو باید پاک وساتي. پارک کې ډوډۍ چې خورئ پارک کې مه اچوئ، اوبه چې څښئ بوتل پارک کې مه اچوئ، او یا نور خواړه ماشومان او یا نور پارک کې یا نور ځای کې بول باید ونه کړي، شاشې باید په نور ځای کې ونه کړي، تشناب ته باید ټول لاړ شي. دا لکه افغانستان په بعض ځای کې نه دی چې بعضې کسانو، ټول نه یادوم، یو تعداد کسان چې بیا هم دا مسله رسنیي کېدله او عکسونه به خلکو واخیستل، ځینې فیسبوک کې به یې نشر کړه که ستاسې په یاد دي، دوی به دیوال شاته کښېناستله د پله لاندې، سړک کې یا نور ځای کې. ستونزه دا وه هلته تشناب نه وه، و نسوه کولی په 20 کالو کې د تشناب مشکل یوازې د کابل په ښار کې حل کړو. نو دلته دا مشکل حل دی، هر چیرې شته. که تاسې پارک کې یاست پارک کې هم شته، پاک تشنابونه دي، مجهز تشنابونه دي. که چیرې تاسې وظیفې کې یاست، که چیرې فروشګاه کې یاست او یا که په چیرې په لاره روان یاست، نو ورسئ هر نږدې فروشګاه ته تاسې شته، نږدې همالته ورسئ، د هغه نه استفاده وکړئ، تشناب نه استفاده وکړئ، لاسونه پرېوئ، د ماشوم لاسونه پرېوئ، ماشوم استفاده وکړي. ماشومان اکثرا نه پوهېږي، دا پوه کوي چې په بیرون له تشنابه بل چیرې دوی د بول ونه کړي. د یوازې د بولو ځای تشناب دی او دوی ډېر د شي ته متوجه اوسي او دا یو مهمه مسله ده د ماشومانو لپاره چې په نظر کې ونیسي. نو په دې سره زموږ د روغتیا ساتنې یا حفظ الصحه یا نظافت او پاکي ویډیو همدلته پای ته رسیږي. هیله مو دا ده چې دا په دقت سره له کورنۍ سره وګورئ، واورئ او هغه شیان چې تاسې مخکې نه کول او دلته ما تشریح کړه دا په خپل لیست کې شامل کړئ، ځان سره یو ځای عملي کړئ، تر هغو هم صحت مو پاکي، هم له ناروغیو نه او امراضو نه ځان وژغورئ، هم په ټولنه کې ښه معلوم سئ، ومنل سئ، د کار پر ځای کې خلک تاسې نه خوښ یوسي او تاسې نه نفرت یونیسي او په دې ټولنه کې خپل ځای پیدا کړئ او پاک معلوم سئ، یو ښه پاک مسلمان چې د ټولو لپاره د منلو وړ اوسي. نو ښه وخت درته غواړم، تر بلې ویډیو خدای په امان، آرام او سوکاله اوسئ.